کړو لدین وروسته راغلی د تامسن اتومي ماډل. ورځ داسې څو خبرې کوم ها. ما ځینې شیان په دا کتاب کې دي هغه ما د قصد پرې وستل. هغه شیان چې دي ډېر ساده دي. فرض مثال داسې لیکلي دي د اتوم اندازه څومره د اتوم قطر څومره 2000 څومره دی متره دی. هغه در سره خپله زده کوي. هغه کتاب کې خپله وګورئ په هغې ډېر څه پوهېږي لکه د معاصره تیوري چې دي هغه در سره خپله وګورئ. ډېر اسانه شیان دي. زه دلته تاسو ته هغه شیان وایم چې مهم دي او هم مطلب څوک پې نه پوهېږي یعنې مطلب سر هم پې سر نه خلاصېږي. سم که تاسو په کتاب کې وګورئ سر هم پې صحیح نه خلاصېږي. نور کتاب د سره خپله ګورئ هغې کې ډېر اسانه واضح لیکلي چې د اتوم فرض مثال کتله د دې د ترمنځه د اتوم قطر دومره دی. هغه خبرې سره خپله څه کوي ویسړئ. کومو شیانو کې چې سوال ډېر راځي هماغه کې هم سوال ډېر راځي هغه د سره خپله وګورئ. صحیح شو. همه پرېوستل د دې دپاره چې خپله هم مطالعه در سره وکړئ. صحیح شو. اوس راځو مونږ دې ته مونږ چېرته راځو له دې نه وروسته راغله د تامسن اتومي ماډل یې راغو. تامسن وروسته چې دې نه هغه وکړو یو اتومي ماډل یې پېښ کړو چې اتوم به دا رقم وي. صحیح شوه. د اتوم ساختمان اړونده ده څه ورکړه نظر یې ورکړه چې اتوم دا ډول دی. کله چې دا ټول کارونه وشو له دې نه وروسته څوک راغلی تامسن. څوک تامسن جج تامسن د کیمبریج پوهنتون استاد یا پروفیسر. د یو اتومي ماډل پېښ کړو. اتومي ماډل یا د اتوم ساختمان اړوند یې څه ورکړه نظر یې ورکړه. ده وویل چې دغه اتوم چې دی دا یو کره د مثبت چارج ده. یو کره څه شی ده یو کره د مثبت چارج ده. یو کره د مثبت چارج ده یعنی مثبت چارج لرونکې کره ده. صحیح شوه. او دویمه دا خبره ده وکړه چې دویمه د ده په د خپل ماډل کې د دا ماډل چې سره کوم ویل چې الکترون به دا رقم وي دا اتوم به دا رقم وي. ده وویل چې الکترونونه پکې څه شوي دي الکترونونه پکې په دغه کره کې الکترونونه چې منفي چارج لري. صحیح شوه. ده پوهېږي الکترون منفي چارج خو کشف کړی ده دی. الکترونونه پکې پاشل شوي ډول شتون لري. پاشل شوي ډول شتون لري. صحیح شوه. یعنې فرض مثال یوه کره ده د دې دا ټولې برخې څنګه دي مثبت چارج لري. د دې کورې ټولې برخې څنګه دي مثبت چارج لري. ده ویل چې شاوخوا ګیر چاپېره په پاشل شوي ډول پکې څنګه دي الکترونونه پکې څنګه شوي دي پاشل شوي دي. ځای په ځای پکې الکترونونه شتون لري. کره مثبت چارج لرونکې ده خو الکترونونه پکې پاشل شوي دي. که دغه تاسو دې ته وګورئ د دې ماډل ته وګورئ دا ماډل د ورته خپله د ممیزو د کیک ماډل یې ورته فرض مثال د ممیزو کیک تاسو د کورې په رقم جوړ کړئ. ممیز پکې څه کوي کېدی. فرض مثال دا ممیز پکې څه کوي کېدی. نو وګوره دغه کیک کومه مونږ چې د خمیره ده مونږ چې کومه خورو. صحیح شوه. خمیرې نه چې جوړه ده وړو نه چې جوړه ده هغه پکې څه شی دی هغه پکې مثبته ساحه ده او دغه الکترون دا ممیز پکې څنګه دي دا ممیز پکې الکترونونه دي. څه پکې دي ممیز پکې الکترونونو په بڼه شتون لري. یعنې دوی خپل ماډل ته د ممیزو د کیک ته ورته والی ورکړل. ځکه دوی ویل چې دغه ممیزو کیک کو تاسو څه واخلئ کورې شکل باندې جوړ کړئ او بیا داسې وکړئ. بیا دغه ممیز تاسو ورته ووایئ چې دا الکترونونه دي. صحیح شوه. ممیز الکترونونه دي زما په ماډل کې او د دغې چې دي څنګه دي دغه نوره برخه یې څنګه ده مثبته ساحه ده. څنګه ده مثبته ساحه ده. بیا ګورئ او بل چې دی واټرملن دغه د هندواڼه څنګه ده هندواڼه مې انشاءالله ټول خوړلي. صحیح ده. هندواڼې سره هم د خپل دغه ماډل ته ډېر ورته والی ورکولو. ده وویل دا کومه سره برخه چې ده وایي دا مثبته ساحه ده او دا زړې چې دي د موږ ورته زړې وایو. صحیح ده. هغه څنګه ده وایي دا الکترونونه دي. صحیح شو. خو تاسو به د ممیزو د کیک ماډل به یاد ځان سره لرئ. د ممیزو د کیک ماډل د ممیزو د کیک ماډل ته د اتوم سره چا ورته والی ورکړی و دا تامسن ورکړی و. صحیح شوه. تامسن وویل چې اتوم چې دی د ممیزو د کیک ته ورته دی. صحیح شوه. چې ممیز څه شی دي الکترونونه دي. دا خبره ډېر د سره یاد لرئ. ښه داسې کانکور کې سوال درته راځي وایي په تامسن په ماډل کې دغه ممیز څه شي سره ورته والی درلودو نو څه شي ته الکترونونو ته. صحیح شو. دا پوښتنه شاید امکان لري چې درته څه شي راشي. صحیح شو. حدیث پر خو مشکل نشته. یعنې ده ویل چې دغه چې ده اتوم چې دی د کورې بڼه لري. صحیح شوه. اتوم د کورې بڼه لري او ټول مثبت چارج دی. دا ټول مثبت چارج دی خو ګیر چاپېره پکې څنګه دي الکترونونه پکې څه شوي دي پاشل شوي دي. مشکل خو دې ځای پورې نشته. صحیح شو. ښه د ده ماډل څه شو
له منځه هغه وخت کې لاړو کله چې رادرفورد او د ملګرو د الفازرو په واسطه څه کولې تجربې ترسره کولې نو د ده نظر څه شو هلته له منځه لاړو ولې له منځه لاړو راځو د رادرفورد او ګوره زه تاسو دا خبره کوم بیا وروسته دغه کوم رادرفورد کله دغه کول رادرفورد خپله د فابریکه درلودله د راډیو اکټیویټي مواد باندې به تجربې ترسره کولې دا ډېر مالدار و رادرفورد نو رادرفورد ته یې خپلو ملګرو څه وویل چې مونږ په یو تجربه ترسره کړه مونږ د یو عنصر هم دلته مخامخ کې یو فلز او هغه ډېر کوچنی کو هغې نه هم الفا ذرې څه کړې تېرې کړې نو الفا ذرې ډېرې ووځلې بهر لاړې صحیح شوه نو دا ډېر حیرانه شو چې سره کوم چل دی چې اتوم ډېره برخه مثبت چارج لرونکي ده نو څنګه دي نه دا ذرې ترې تېرېږي صحیح شوه ته وایې چې دغه اتوم چې دی ګیر چاپېره څنګه خمیره ډوله دی او الکترونونه پکې ځای پر ځای شوي دي صحیح شوه تامسن دا خبره کوي تامسن هغه وخت کې ډېر غټ عالم و د پروفیسر و د چا د کمبریج یونیورسټۍ د هغه پروفیسر نو دی چې دا خبره کوي چې دا الکترون چې دی فرض مثال د اتوم چې دی د ډېره برخه څنګه ده دغه ډېر ټوله برخه څنګه مثبت چارج لرونکي ده او الکترونونه پکې ځای پر ځای شوي نو دی نه د الفا ذرې ولې تېرېږي هغوی دا ولیدل که نه چې د اتوم نه څه شوي وو دغه الفا ذرې ترې نه تېرې شوې وي صحیح شوه نو ده ته یې دغه وکړو نو ده بیا د تجربې نورې هم پرمختللې کړې راځو د دوی تجربې دغه کوو د رادرفورد نظریه رادرفورد چې یې ترسره کړه چې د تامسن نظریه له منځه لاړه ها رادرفورد چې دی د ده یو ډېره مهمه نظریه ده د رادرفورد د الفا ذرو تجربه د رادرفورد د الفا ذرو تجربه وایو صحیح شوه دا ډېره مهمه تجربه ده تاسو چې دا تجربې باندې پوه شئ بیا سم سره خلاصېږي صحیح شوه اول راځو د ټولو نه مخکې دغه د الفا ذره د الفا ذره څه کې وپېژنو چې د الفا ذره څه ته ویل کېږي ګورئ ښه درسره یاد کړئ الفا ذره چې ده مثبت 2 چارج لري او کتله چې ده د څلورو پروتونونو د کتلې څنګه ده معادل ده د څلورو پروتونونو د کتلې معادل یا داسې ویلی شو چې د څلور AMU ده صحیح ده زه کوشش کوم چې په دغه باندې وروسته به تاسو ښه صحیح پوهېږم یعنې دا سره زده کړئ ښه څلورو پروتونونو څنګه ده معادله ده صحیح شوه یو خبر سره یاد لرئ ښه تقریبا د پروتون او د نیوترون کتله سره څنګه ده تقریبا مساوي ده لږ شانتې نه نیوترون څنګه ده لږ شانتې ترې نه غټه ده کتله بیا وګورئ جدول کې درته په کتاب کې درکړي دي بیا وروسته وایو خپله دې مونږ ته راځي صحیح شوه نو د اول سره دا زده کړئ د الفا چارج څومره دی مثبت 2 د ده کتله چې د څومره ده څلور پروتونونو معادله ده صحیح شوه یعنې ته ته داسې ویلی شو ښه چې د الفا ذره چې ده د الفا ذره د هیلیوم د هستې پر د هیلیوم هستې ته ورته ده یعنې هستې په ډول ده ګورئ که هیلیم تاسو ته مونږ اتومي ماډلونه څه شوي رسم کړي وو که نه مونږ هیلیم دا رقم رسموو صحیح شوه هیلیم چې دی دا هیلیم دی 2 او 4 دې کې څو پروتونونه دي 2 که تاسو هغه درسونه کتلي دا برته ډېر اسانه دی صحیح ده الکترونونه پکې څو دي 2 دي او نیوترونونه پکې څو دي 2 دي د ده کتله اتومي کتله څومره ده 4 ده ځکه چې 2 پکې پروتون دي 2 پکې نیوترونه دي د دغه څومره دی د اتومي نمبر څومره دی هغه هم 2 دی دا خبرې سره څه کوي یاد یې لرئ صحیح شوه اوس د الفا ذرې ته ګوره د 2 پروتونونه دي دلته او 2 پکې څنګه دي نیوترونونه دي یعنې د ده کتله 4 ده څومره ده 4 ده د ده په د اول مدار کې که تاسو د هیلیوم الکترونیکي جوړښت وکړئ نه په اول 1s2 راځي چې راځي 1s2 نو په اول مدار کې څو الکترونونه دي 2 الکترونونه دي څو الکترونونه دي 2 الکترونونه دي د چارج د نګاه نه دغه هیلیوم څنګه دی د چارج د نګاه نه دا خنثی دی ځکه چې 2 پروتونونه پکې منفي چارج لرونکي دي او 2 پکې نیوترونونه پکې څنګه دي الکترونونه پکې څنګه دي منفي چارج لرونکي دي او پروتونونه پکې 2 دانې دي هغه مثبت دي نو د چارج د نګاه نه دا خنثی دی هیلیوم اتوم ښه د هیلیوم اتوم خنثی دی خو چې کله موږ داسې وکړو ګوره ورته دغه ترې لرې کړو دغه مدارونه ترې نه لرې کړو یوازې هستې پرېږدو یوازې څه پرېږدو هستې پرېږدو اوس هیلیوم ته وګوره هیلیم ته اوس ته پام وکړئ د ده اوس هم کتله څومره ده 2 پکې پروتونه دي او 2 پکې د ده په هسته کې 2 پروتونه 2 نیوترونه دي نو 4 پکې چې ده اتومي کتله یې ده صحیح اوس هم د هستې کتله څومره ده 4 ده ځکه کتله موږ داسې پیدا کوو تقریبا دا
موږ چې یو د څلورو پروتون او نیوترون تاسو ته ما اول نه ویلې چې یو شانتي دي صحیح شوه یو برکت یو شانتي دي نو د اوس هم څلور واحده څه ده فرض مثال ا ام یو تاسو ویلی شئ پاس یونټ ویلی شئ څه ده څه ده کتله ده اوس هم دومره یې کتله ده خو د ده اوس چارج ته وګوره چارج یې اوس څومره دی دوه پروتونونه پکې دي الکترونونه خو پکې نشته دی که نه ځکه چې دغه مونږ ویلې چې هستې نه دا مدارونه څه کړه لرې کړه یوازې هستې سره یې څنګه د مشابهت لري نو اوس د دې چارج څومره دی د هیلیوم د هستې چارج اوس څومره دی مثبت 2 دی مثبت 2 دی دوه چارجونه لري که نه ځکه چې اوس الکترونونه نشته چې دا څه کړي خنثی کړي نو موږ وایو چې د الفا ذره چا ته ورته ده د هیلیوم د هستې ته ورته ده چې څلور پکې څه دی څلور واحده څه ده کتله ده د هیلیوم د هستې او هستې کې دوه پروتونونه دي نو دوه مثبت چارج هم لري ځکه الکترونونه نشته چې خنثی کړي موږ ویل چې د هستې ته ورته ده چې الکترونونه ترې نه لرې کړي یوازې هستې پرېږدي همدې سره دا د الفا ذره څنګه ده ورته ده الفا ذره مو پېژنه که څوک درنه پوښتنه وکړي الفا ذره سره کوم چارج لري مثبت 2 چارج لري او د الفا ذره څو واحده کتله لري څلور واحده کتله لري در سره خامخا دا کنکور کې راځي د الفا ذره مثبت 2 چارج لري د هیلیم هستې ته ورته ده او څلور څه لري د هیلیم هسته ځان سره یاد کړه راولئ بس همدا الفا ذره ده د هیلیم هسته کې څه شی دی دوه پکې پروتونه دي او دوه پکې نیوترونه دي پروتون مثبت چارج دي دوه پروتونه مثبت 2 چارج څلور دانې نیوترون څلور دانې دوه پروتون دوه نیوترونه څلور ام یو څه ده کتله ده در سره یاد ګورئ دا خبره سره یاد د کنکور کې دینه سوال درته راځي ښه صحیح او اندر الفا ذره سره کوم چارج لري الفا ذره چاته ورته ده الفا ذره درته وایي چې څومره کتله لري دا پوښتنې درنه څه کېږي دا پوښتنې درنه کېږي الفا ذره خو ان شاء الله وپېژنو یعنی الفا ذره خپله یو کتله هم لري صحیح شوه چارج هم لري دوی پرې کوم مشکل نشته دوی یو تجربه ترسره کړه الفا پارټیکل سکیټرینګ ایکسپریمنټ ورته ویل کېږي صحیح شوه دوی ذره د دوی دغه چې اوس څنګه دا تجربه یې دا ډول ګوره دوی څه وکړه دوی هم دغه د ټول دغه چې دوی واغسته دا هم د فلورسنس موادونه واغسته ما فلورسنس مواد مخکې تاسو څه کړه تعریف کړو فلورسنس مواد کوم مواد ته ویل کېږي هغه مواد ته ویل کېږي چې کله ورسره یو ذره ټکر وکړي یو چارجدار ذره ټکر وکړي نو دا څه کوي رڼا تولیدوي صحیح شوه دوی بل څه شی واغسته دلته یې دوی خپله څه درلوده فابریکه درلوده راډیو اکټیو موادو سره دوی ډېر کار لري راډیو اکټیو موادو کې اکثره دغه د هیلیم دغه الفا ذره څه کېږي تولیدېږي دوی د الفا ذرو ماشین یا راډیو اکټیو موادو ماشین هم ورته ویل شي ځکه د دې په تولید کې څه کېږي الفا ذرې څه کېږي جوړېږي دلته دوی واغسته دې ځای کې څه شی یو د سرو زرو څه شی د سرو زرو پلیټ خو پېژنئ چې داسې یو تخته شانتي صحیح شوه لکه دا تخته صحیح شوه پلیټ هم دې ته وایو صحیح شوه دا د سرو زرو څه ده تخته ده سره زر دی باید تاسو ته باید زده وي سره زر څه شی دی ای یو څه شی دی سمبول دی دا څه شی دی په ډي بلاک کې وګورئ دا یو عنصر دی عنصر چې دی موږ ویلي عنصر موږ تعریف کړی و چې عنصر څه نه جوړوي د اتومونو نه جوړوي عنصر د اتومونو څخه څنګه لاسته راځي نو سره زر څه لاسته جوړ شوي دي د اتومونو نه جوړ دي ځکه دا یو عنصر دی او د یو شان اتومونو څخه څنګه دي جوړ شوي دي په ډي بلاک کې تاسو وګورئ دا اتومي کتله هم څنګه ده لویه ده اتومي کتله کې وګورئ دا اتومي کتله څنګه ده لویه ده نو دغه اول خبره ده چې دا به تیش نه جوړوي دا د سرو زرو پلیټ دا به تیش نه جوړوي دا به د اتومونو نه به څنګه شوی جوړ شوی صحیح شوه د سرو زرو پلیټ یې مخته کېغوستو دوی داسې وکړل د دې ماشین په واسطه الفا ذرو باندې دغه د سرو زرو پلیټ څه کړه بمبار کړه څه کړه بمبار کړه د الفا ذرو باندې د سرو زرو پلیټ څه کوي ویشته او سره زر څه دي عنصر دی عنصر د اتومونو نه جوړي دا خبره سره یاد لرئ یعنی د سرو زرو اتومونه د شي په واسطه ویشته د الفا ذرو په واسطه یې څه کړه ویشته چې الفا ذره څنګه چارج لري مثبت دا خبره د سره یاد لرئ صحیح شوه چې الفا ذره مثبت چارج لري صحیح شوه نو دوی وکتل د تجربې کې دوی وکتل ښه 99% تقریبا 99.99% ذرې چې وي دغه د الفا ذرې چې وي دا بغیر د دغه نه څنګه شوي دلته څه شوي ټکر کې شوي یعنی ټولې څه شوي د سرو زرو پلیټ نه راووتلې څنګه شوي یعنی ډېرې تقریبا 99.99 یا 99.98 دومره ذرې څه شوي
دغه د پلیټ نه څه شوي دلته یې ټکر وکړه. دلته د فلورسنس مواد دلته په دې خاطر کې چې دا که دې نه د سرو زرو پلیټ رښتیا هم تېرېږي، د الفا ذره ترې نه تېرېږي، نو دلته به رڼا څه کېږي تولیدېږي. نو ډېرې ذرې څه شوې دلته څه شوې راتېرې شوې او دلته یې څه وکړه ټکر یې وکړه. په دغه ساحه کې څه وکړو نیغ مستقیم خط باندې تېرې شوې او دلته څنګه شو څنګه ټکر یې وکړه. دا ټولې ذرې دلته څه شوې راووتې او دلته رڼاګانې څه کړي جوړې کړې. نو دوی ته پته لګېده چې د الفا ذرې د دې پلیټ نه څنګه شوې تېرې شوي دي. نو 99% دا خبره ډېره مهمه ده. څنګه شوه 99% ذرې څنګه شوې بغیر د کوم دغه نه د دې پلیټ نه راووتې او دلته یې څه وکړو ټکر تېرې شوې. د دې پلیټ نه څنګه شوې سرو زرو اتومونو نه تېرې شوې او دلته ټکر وکړه. صحیح شوه. بل چې دی تقریبا لږې شانتې یو څه اندازه څه شوې په لږ دغه سره څنګه شوې انحراف یې وکړ. یعنې لږې څه شوې وڅرخې، یعنې لږې څه شوې انحراف یې وکړ، لږې څه شوې کږې شوې. صحیح شوه. ډېرې ذرې څه شوې مخامخ وتلې، لږې ذرې څنګه شوې کږې شوې. جالب دوی څه ولیدل چې په ځینې داسې ذرې وي چې په 180 درجو کې راتاوې شوې. یعنې څنګه چې ټکر یې وکړ بیرته په هماغه دغه څه شوې واپس راوڅرخېدې، بیرته واپس رالې. هغه څومره ذرې وي دا مقدار ذریات 1/800 څومره 1/800. د دې مطلب دغه دی چې په هرو 800 الفا ذرو کې یوه ذره څنګه شوه بیخي واپس راغله، واپس دلته په 180 درجو کې بیرته څه وکړه بیرته یې شاته راغلی. دې ته څه پته ولګېده چې شاته راغلی. دوی خو دلته ورکوټې سورې پرېښوي صحیح ده. نو دلته چې ټکر وکړو پر مثال دلته راغلی دې ځای کې ټکر وکړو نو څو شوې دې ته پته ولګېده چې والا یوه ذره دلته واپس څنګه شوه په 180 درجو کې راواپس شوه. صحیح شوه. نو د دغه تجربې نه وروسته خپله دغه چې دی دې نتیجې ته ورسېده، رادرفورډ دې نتیجې ته ورسېده چې د اتوم ډېره برخه څنګه ده خالي ده، ځکه چې دا د اتومونو نه جوړ دی. دا د سرو زرو پلیټ د تش نه جوړ دی، د اتومونو نه جوړ دی. او د دې اتومونو نه څنګه شوې دغه د الفا ذرې تېرې شوې. الفا ذره خو هم غټ شی دی ځکه چې یو دغه دی دوه اتومي کتله لري، دوه مثبت چارج، څلور اتومي کتله لري، څلور کتله لري او څه لري دوه چارج لري. چې دا کله د اتوم نه تېرېږي مطلب یې دا دی چې د اتوم ډېره برخه څنګه ده او ډېرې ذرې دې نه تېرې شوې. د دې مطلب دا دی چې د اتوم ډېره برخه څنګه ده خالي ده، د اتوم ډېره برخه خالي ده. بیا دویم دغه داسې وویل د یو نتیجې نه ده وره داسې ده داسې ګمان وکړه چې دا رقم چل ترسره شوی دی. چل څنګه دلته د ولې ذرې ډېرې راووتلې او ولې لږې ذرې کږې شوې او ولې 800 کې یوه ذره واپس شوه. ده داسې یو نظر ورکړه. تاسو کتاب کې هم د دې دغه شته. صحیح شوه. تاسو مثال دا د سرو زرو اتومونه دي، دا یو د سرو زرو اتوم، دا بل ده وویل ډېرې ذرې ځکه تېرې شوي دي، ډېرې ذرې ځکه تېرې شوي دي چې د اتوم ډېره برخه څنګه ده خالي ده. فرض مثال که الفا ذره دلته تېرېږي نو څنګه کېږي نیغه به تېرېږي، که دلته تېرېږي څه به کېږي نیغه به تېرېږي، که دلته تېرېږي څنګه کېږي به نیغه به تېرېږي، دلته تېرېږي نیغه به تېرېږي. خو که فرض مثال دا خو مثبت چارج ده دغه کږې ولې شوې د ده نه اوس دلته خو پته نه وه چې دلته مثبت چارج لرونکي دغه چې دا په هسته ده او هسته کې دننه پروتونونه دي او پروتون مثبت چارج دی. دلته دا معلومات نه وو. صحیح شوه. دلته څنګه پته ولګېده چې دا هسته مثبت چارج ده. کله چې دغه ذره که داسې راشي فرض مثال دغه ځای کې په دې زاویه باندې وجنګېږي. صحیح شوه. دغه ذره چې دا څنګه ده مثبته ده، الفا ذره څنګه ده مثبته ده، دا به څنګه کوي کږوي به یو طرف ته به انحراف ورکوي. صحیح شوه. نو که په دې ځای باندې ولګېږي څه به کېږي یو طرف ته به څه کېږي تاوېږي، په دې ځای باندې ولګېږي دې طرف ته به څه کېږي راتاوېږي به. ولې به دا فرض مثال ولې به دې خوا راځي ځکه چې دا مثبت الفا ذره هم څنګه ده مثبته ده او دا د دې کوږوالي دلته دا معلومه شوه چې دغه دننه په دا مرکز کې چې کوم شی دی فرض مثال دا هم مثبت چارج لري ځکه چې د باندې کله د الفا ذره ورشي نو دی څه کوي کږوي. صحیح شوه. نو دې نه دا معلومات دلته کېږي چې دلته چې دا مرکز کې چې کوم شی دی د اتوم صحیح شوه دا څنګه دی دا مثبت چارج لرونکی دی. دلته دا معلومات وشو. نو دوی بیا داسې وویل او په 180 کې فرض مثال که یو دغه داسې ولګېږي فرض مثال بیخي په سنټر باندې ولګېږي نو دا به څه شي واپس به راوڅرخېږي، واپس به راوڅرخېږي. که بیخي په سنټر باندې ولګېږي دا مثبت دی او دا مثبت دی. که بیخي په سنټر باندې ولګي ګوره که دوه توپ وي که نه ته یو توپ بل توپ باندې ولګي په څنډه باندې لګېږي نو څه به کېږي بل کونج ته به ځي. خو په بیخي 180 درجو باندې ولګېږي دغه درجو بیخي مخامخ ولګېږي نو څه به کېږي واپس به په 180 درجو راتاوېږي. داسې بل خو مشکل نشته. اوس راځو ګورئ ښه د زموږ کتاب کې یو خبره لیکلې ده هغه خبره دلته لږ تشریحاتو ته اړتیا لري. ده وویل
وای سره کم وای دا امکان نه لري چې په 1.5 متره یاد کړی دی په کتاب کې کوم یاد کړی دی په سیګریټو په کوتای باندې ته فایر وکړي او د مرمۍ تا پسې واپس راشي د تعجب وړی و چې سره کم د الفا ذره دا یو ذره چې ده دا ولې واپس راځي دې ډېر حیران کړی او دته دا ډېره جالبه ښکارېده چې ولې را واپس شي یعنی په یو د سیګریټو کوتای یا سیګریټ چې تاسو خلک چې سکي صحیح شوه ښه شی نه دی څوک سکي مینس کوي صحیح شو هغه چې دی که پرس مثال ولګېږي ولې دا مرمۍ مونږ پسې راتاوه شوې دا امکان نه لري نو ده بیا دا نظریه ورکړه چې د اتوم مرکزي برخه څنګه ده درنده ده ځکه دغه یو ذره څه کوي را واپس کوي د اتوم مرکزي یوازې پروتونونه دلته شتون نه لري دلته نیوترون ته هم څنګه نیوترون تر اوسه نه دی کشف شوی خو د نیوترون ته هم هنټ ورکړه چې ګوره فرض مثال دا امکان نه لري چې په 1.5 متره کې ته په یو دغه باندې فایر وکړي د سیګریټو په کوتای باندې او مرمۍ تا باندې واپس راشي دا امکان نه لري ځکه کوتای شکوي ځکه مرمۍ زوروره ده نو داسې وایي چې نه الفا ذره چې را واپس شوې ده د دې مطلب دا دی چې د اتوم دا مرکزي برخه څنګه ده دا درنده ده څنګه ده درنده ده یعنی اتوم کې دننه یو مرکزي ساحه شتون لري چې همدا مرکزي ساحه یو خو دا مثبت چارج لري ځکه چې ځینې دغې څه شي کږې کړي دي دغې ورکړی صحیح شو او بله دغه چې ده د مرکزي ساحه چې ده دا درنده ده صحیح شوه نو د دې نه وروسته د خپله اتومي نظریه ورکړه د ده اتومي نظریه څه وایي د ده اتومي نظریه اوله خبره د دا وکړه چې د دې نه پایلې نه وروسته د ده نظریه واخیسته چې اتوم ډېره برخه څنګه ده خالي ده اتوم برخه څنګه ده ډېره برخه خالي ده اتوم یو مرکزي برخه لري چې مثبت چارج لري او د اتوم هسته هم د اتوم کتله چې ده همدې ځای کې راغونډه شوې ده او دغه ځای څه نومیږي هسته نومیږي د اتوم ډېره برخه خالي ده دا خبره سره زده کوي ځکه چې ډېرې ذرې څه شوي بهر ووتلې صحیح شو کتابونو کې درسره بیا وګورئ په کتابونو کې شته چې د اتوم ډېره برخه خالي ده د اتوم کتله چې ده په یو مرکز کې راغونډه شوې ده چې هماغه څه نومیږي هسته نومیږي یعنې د هستې کشف کوونکي چاته کریډټ ځي چاته ورځي دا چاته ورځي رادرفورډ ته ورځي ځکه دا اول ځل لپاره ویلې چې اتوم څه لري هسته لري او هسته سره کم چارج لري ده وویل مثبت چارج لري صحیح شو ځکه د پروتون وروسته بیا کشف شو صحیح ده نو ده ویل چې پروتون څنګه پروتون چې دی فکر کوم مخکې کشف شوی و صحیح ده خو که وروسته کشف شوی و په دې باندې دومره معلومات زه نه لرم خو فکر کوم چې مخکې کشف کړی و او ګولډسټین په هندي کتابونو کې ګولډسټین لیکلی دی صحیح شوه دلته خو موږ صرف دومره په کتاب کې لیکلي دي چې رادرفورډ چې کشف کړه پروتون یې کشف کړ او هسته یې کشف کړه صحیح شوه هسته خو دا رقم تاسو کشف شو ځکه چې ډېرې ذرې بهر وتلې لږې ذرې کږې شوې او لږې ذرې 800 کې یوه ذره واپس راغله د دې معلوماتو نه د هسته څه کړه کشف کړه صحیح شوه او پروتون هم د کشف کړی دی زموږ د کتاب زموږ د نصاب دغه باندې چې د چېرته کنګور کې سوال راځي چې هسته چا کشف کړه هغه رادرفورډ کشف کړی بل پروتون چا کشف کړی رادرفورډ کشف کړی صحیح شو مشکل خو نشته دې ځای پورې له دې نه وروسته د بیا یوه نظریه ورکړه صحیح شوه اوس یې نظریه وایو د دې خبرو نه وروسته د یوه د اتومي ماډل یې پیش کړو چې اتوم دا رقم شکل لري صحیح شو ځکه دغه چې موږ ولیکل د اتومي ماډل صحیح شو اوس یې وایو چې څه رقم د اتومي ماډل د دې تجربې نه وروسته ترسره جوړ د رادرفورډ اتومي ماډل ډېر مهم دی ښه د رادرفورډ اتومي ماډل ګوره د الفا ذرو څخه وروسته د څه کشف کړه د الفا ذرو کله چې د سرو زرو په لیټې د الفا ذرو په واسطه بمبار کړه هغې نه وروسته د څه کشف کړه هسته کشف کړه صحیح ده هسته څنګه کړه کشف کړه له دې نه وروسته د ډایرکټ اتومي ماډل پیش کړ څه رقم ده وویل وی د اتوم زیاته برخه څنګه ده خالي ده اول دا خبره وکړه بیا دا ویل چې د اتوم مرکزي ساحه درنده او مثبت چارج لري چې هسته نومیږي صحیح شوه ولې ورته درنده ویلې ځکه چې د الفا ذرو کې یوه ذره څه کړې وه راواپس کړې وه ولې ورته مثبت چارج ورکړه ځکه چې ځینې ذرې څه کړې وي د الفا ذرې چې مثبت چارج لري هلته د بل مثبت سره لګېدلی وه نو
کږه شوی ودل چې دا مثبت چارج لري. صحیح شوه. بل دا ویل چې په د دې وروسته د پروتون کشف کړه، د پروتون نه وروسته بیا د نظریه ورکوله. صحیح شوه. د ویل چې په یو اتوم کې د پروتونونو او د الکترونونو شمیر څنګه دی؟ مساوي دی، نه ځکه یو اتوم څنګه دی؟ خنثی حالت کې شتون لري. صحیح شوه. د بل چې شی ویل، د ویل چې د درېیمه خبره چې اتوم زیاته برخه خالي ده، اتوم مرکزي ساحه درنده او مثبت چارج لري. دا خبره ډېره مهمه ده. ښه، د دا نظر ډېر مهم دی. او پروتون او د الکترونونو شمیر څنګه دی؟ مساوي دی پکې. او بله خبره چې د تر ټولو مهمه وکړه، د ویل الکترونونه مخکې الکترونونه خو مخکې کشف شوي، تامسن کشف کړي. صحیح ده. الکترونونه د هستې شاوخوا څرخیږي په کلوز، داسې په هغه خبره سره مزه کوي، بس دی ده څرخیږي. دا خبره ده څرخیږي کلمه ډېره مهمه ده. تر اوسه پورې ګوره تامسن کوم ماډل ورکړی هغه ویل چې الکترونونه غیر چاپېر څه شي دي؟ پاتې دي. صحیح شوه. یعنې الکترونونه څه شوي دي؟ الکترونونه په هر ځای کې شتون لري. یعنې مثبت سپیر دی، یعنې مثبت شی ده، کوره ده، او غیر چاپېره پکې ځای په ځای پکې الکترونونه شتون لري. صحیح شوه. خو دا اول ځل لپاره دغه عالم و چې دغه رادرفورډ و چې ویل چې الکترون د هستې شاوخوا څه کېږي؟ څرخیږي. دا خبره ډېره زیاته مهمه ده. ته دا خبره ولې وکړه چې دا الکترونونه څه کېږي؟ څرخیږي. دته خلک وویل چې ګوره تا خو وویل چې دا الکترون چې دی مثبت چارج لري. سره کم چارج لري؟ مثبت چارج لري. صحیح شوه. او پروتون هم تا کشف کړی ته چې دا منفي مثبت چارج لري، دا منفي. دا زموږ سره هم دغه پوښتنه اکثره وخت پاتې کېږي چې الکترون مثبت چارج لري، پروتون چې دی مثبت چارج لري، الکترون منفي چارج لري. فرض مثال که دا موږ یو هسته ومنو. صحیح شوه. او دلته یو الکترون وي. صحیح شوه. ته ویل چې د په نظر باندې که نه دا د په نظر یو اتوم شو. صحیح شوه. نو د ده باندې قوه څه کېږي؟ واردېږي. دا مثبت دلته پروتونونه ډېر دي، مثبت چارج ډېر، دلته منفي کم دی. نو پکار ده چې دا الکترون د دې شاوخوا څه کېږي؟ راشي. څه وشي؟ راشي. د الکترون ولې دلته نه راځي؟ پوښتنه ده که نه؟ دلته هم دغه خبره مطرح شوه چې ولې دا الکترون د دې هستې ته نه راځي. زما د ویډیو مقصد هم دا چې تاسو په دې خبرو پوه شئ. دا د افغانستان نصاب لږ ښه شي چې پر مثال دې ته صرف دغه نه شي چې تاسو د کانکور دغه زده کوئ، لږ دا هم درسره زده کوئ چې ولې دا الکترون دا هستې ته ولې نه راځي. صحیح شوه. دننه دا پوښتنه مطرح شوه. نو دوی ویل چې نه، الکترون ځکه ګوره د منفي او د مثبت ترمنځ څنګه یو قوه شتون لري. هماغې قوې ته موږ څه وایو؟ دلته یو قوه شتون لري، یا تاسو ورته څه ویلی؟ قوه ورته ویلی شي، یا فورس. څه ده؟ قوه شتون لري. د مثبت هغه څه نومیږي؟ هغه الکتروستاتیکي نومیږي. الکتروستاتیکي قوه یا برقي قوه ورته تاسو ویلی شئ. صحیح شوه. یا د کولم قوه هم ورته ویلی شئ. د دوو چارجونو ترمنځ الکتروستاتیکي قوه موجوده وي. ولې دا الکترون د دې هستې ته نه راځي؟ او ولې دا الکترون چې د هستې ته راشي دا به د هستې سره وجنګېږي او الکترون به له منځه راشي؟ دوی ویل چې نه، دلته الکتروستاتیکي قوه خو شته، الکتروستاتیکي قوه شته، خو دغه اتوم چې دی، دغه اتوم د خپله دا هسته چې ده خپله الکتروستاتیکي قوه دا یو بل شکل ته اړوي، یو بل شکل ته یې اړوي چې هغه څه شی موږ ورته د مرکز څخه د فرار قوه ورته وایو. د مرکز څخه د فرار قوې په توګه یې څه کوي؟ استفاده کوي. د مرکز څخه د فرار قوې په توګه د خپله قوه څه کوي؟ استفاده کوي. د مرکز څخه د فرار قوه فرض مثال دې درکېږي. ښه، دا الکترون چې دی هلته شته، د باندې دغه هسته خپل څه کوي؟ قوه پرې واردوي، یعنې ځان ته راکش کوي. دا ځان ته راکش کولو په پرتله څه کوي؟ دا الکترون څه کوي؟ ځان ته یې څرخوي، داسې ګیر چاپېره څه کوي؟ څرخوي. کله چې یو جسم څرخېږي دغه کې کومه قوه واردېږي؟ سنټریفیوټل فورس ورسره واردېږي. سنټریفیوټل قوه دې ته ویل کېږي. یعنې مطلب دغه الکتروستاتیکي قوه په څه شي بدلوي؟ په سنټریفیوټل فورس باندې څه کوي؟ تبدیلوي. او پر ضد د دې چې د الکترون ځان راکش کړي د دې په پرتله څه کوي؟ ګیر چاپېره څه کوي؟ ځان څخه یې څرخوي. صحیح شوه. نو دا د خپله الکتروستاتیکي یا برقي قوه په څه شي باندې تبدیلوي؟ په الکتروستاتیکي قوه. دغه الکتروستاتیکي قوه چې ده دې ته د فورس الکتروستاتیکي قوه دا د چی په توګه استفاده کوي؟ د الکتروستاتیکي اف ای وایو. د مرکز څخه د فرار قوې ته څه وایو؟ سنټریپیټل فورس ورته وایو. سنټریپیټل فورس دا د اف سی په واسطه ښودل کېږي. اف سی په واسطه ښودل کېږي. یعنې ګورئ دا ځکه دې ته نه راځي چې دغه هسته چې دا خپله قوه الکتروستاتیکي قوه د څه په توګه استعمالوي؟ د مرکز څخه د فرار قوه. فرض مثال یو مزی دی، یو مزی دی، که غواړو چې دا مسې پورې یو کاڼی مونږ تړلی دی، که غواړو چې دا مونږ وڅرخوو، څه کوو؟ وڅرخوو. ګوره که دې پام کړی ته دغه پړی چې کله څرخوي، دغه پړی ځان سره فرض مثال دا چې ته کله څرخوي
نه دغه قوه ته دا رقم واردوي چې ته ځان ته دا راکش کوي خو ته چالاکي دا کوي چې دغه هم ځان ته راکش کوي هم څه کوي سرخی ځان ته راکش کولو په بهانه د دغه څه کاڼی څه کوي ګوره فکر ورته وکړه کله چې تا یو کاڼی دغه پورې مزي دا بار چا کړي چې وی تړي ګوره ځان ته راکش کوي خو څه کوي دا سرخی یعنی د خپل قوه د څه په واسطه استفاده کوي ځان ته راکش کولو قوه په تشي استفاده کوي په سنټریپیټل فورس په واسطه څه کوي دا ته استفاده کوي ان شاء الله دې څه پورې مشکل نه یعنی د دا مرته ویل چې ګوره د خپل قوه د الکترون ولې د هسته ته راځي ځکه چې د هسته خپل قوه یعنی الکتروستاتیکي قوه اتوم په شی باندې استفاده کوي یا هسته په شی باندې استفاده کوي د سنټریپیټل فورس واسطه یعنی پر ځای په دې چې ځان ته راکش کړي دا څه کوي ځان نه غیر چاپیر څه کوي د الکترون ځان نه څه کوي سرخی نه ځکه د ویل چې الکترونونه هسته په شاوخوا کې څه کیږي سرخیږي دې څه په ان شاء الله مشکل نه ګوري الکترون ولې د هسته شاوخوا ته ناراضي ځکه چې الکترون خپل الکتروستاتیکي دغه د منفي او مثبت چارج سره چې کومه قوه ده د دې په واسطه څه کې دا د مرکز څخه د فرار قوې په توګه استفاده کوي دغه ټاپک په تاسو حتما په 11 صنف په فزیک کې به وایي چې د مرکز څخه د فرار قوه ان شاء الله که ژوندو ما ویډیوګانې جوړولې بیا حتما درته دا هم دا لیکچر هم درته خصي واضح کوم چې دا څه شته ویل کېږي صحیح شو خو اوس دومره زده کوي چې الکتروستاتیکي قوه د مرکز څخه د فرار قوې په توګه څه کوي استفاده کوي او دا خبره د چا ده د کولم ته یعنی کولم ویل چې اف ای چې دا الکتروستاتیکي قوه د اف سی سره څنګه ده مساوي ده او دا موږ سره دې ته بیا چا ډېر انکشاف ورکړه دې ته بیا ډېر انکشاف بور ورکړه ښه بور بیا دې ته ډېر زیات انکشاف ورکړه دې نه فارمولې لاسته راوړي تاسو درس ریال لري ځکه د بور په تیوري کې دا موږ سره ډېر په درد خوري دې څه پر مشکل نشته اوس راځو د بور د رادرفورد اټومي ماډل څه شي ته ورته و صحیح شو دا شمسي نظام ته ورته و چې ته ورته شمسي نظام ته ورته و چې ته ورته شمسي نظام ته ورته شمسي نظام ته څه کېږي لکه لمر او سپوږمکۍ چې کوم نظام دی لمر پکې مرکز کې دی صحیح شو او دا نورې سیارې پکې څنګه دي ګیر چاپیر دی دغه نه څه کېږي سرخیږي صحیح شو دا لمر دی او ګیر چاپیر ته نه دا څه کېږي سرخیږي دا ولې دلته چې دی د دوو کتلو ترمنځ قوه موجود دی صحیح شو د دوو کتلو ترمنځ څه شی قوه موجود دی د لمر او د ځمکې ترمنځ څه شی ده یوه قوه موجوده ده صحیح شو هغې ته موږ څه وایو د دوو کتلو ترمنځ ګریویټیشنل فورس ورته وایو یا د جاذبې قوه د دې دواړو ترمنځ موجوده ولې د لمر دا ځمکه ولې د لمر ته نه ورځي ځکه چې د لمر خپله قوه چې ده د جاذبې قوه د څه په توګه استفاده کوي د سنټریپیټل فورس په توګه څه کوي استفاده کوي د ځمکه ځان نه ګیر چاپیر څه کوي سرخوي صحیح شو دې څه پورې خو مشکل نشته ښه راځو پر مثال تېښته راځو د دې نظام شمسي نظام ته ځکه ورته و چې دوی ویل چې منځ کې څه شی ده هسته ده د لمر سره مشابهت لري او ګیر چاپیره څه دي الکترونونه دي دا نورو سیارو سره څنګه لري مشابهت لري او څنګه چې دا خپل جاذبې قوه د دوه کتلو ترمنځ جاذبې قوه موجود لري هغه د سنټریپیټل فورس په توګه استفاده کوي همداسې دغه چې دی هسته چې ده خپله دغه چې ده الکترون ځان ته ځکه نه راکش کوي چې دغه الکترونونه باندې قوه واردوي دا قوه د شي په توګه استفاده کوي د سنټریپیټل فورس په واسطه څه کوي ته بدلوي یعنی خپله قوه د سنټریپیټل فورس ته تبدیلوي دا خبره ډیره زیاته مهمه ده دا تاسو ته باید یاد وي چې اف ای مساوي دی د اف سی سره دې لپاره خو مشکل نشته صحیح شوه چې الله دومره مشکله باندې لږ څه ورته دغه وکړي توجه ورته وکړي بیا خپله پرې ښه پوهېږي دغه سترخېدلو کلمه اول ځل لپاره چا استفاده کړې ده دا رادرفورد استفاده کړې صحیح شوه ښه راځو یو څو خبرې چې رادرفورد اتومي نظریه ولې له منځه لاړه د ده نظریه ولې له منځه لاړه د ده نیمګړتیاوې څه شی وې د رادرفورد نیمګړتیاوې د رادرفورد نیمګړتیاوې څه شی وې رادرفورد څه نیمګړتیاوې درلودې ماډل خو ډېر ښه ماډل دی ګوره هر څه یې تشریح کړه صحیح شوه ولې نیمګړتیاوې پکې چېرته را پیدا شوې د ده نیمګړتیاوې څو ځایونو کې اوله د ده غټه نیمګړتیا صحیح شوه زه تاسو ته وایم ګورئ یو نفر راغلی په نامه د اوله نیمګړتیا مایکل فارا دغه ماکسویل په نوم څوک ماکسویل ماکسویل په نوم یو سړی راغلی یو عالم صحیح شوه دا ډېر غټ عالم و د برق فزیک کې ډېر کار کړی و ده وویل ښه که چېرته یو چارجداره ذره یو چارج لرونکي ذره چې چارج لرونکي ذره
صحیح شوه تعجیل ولري څه ولري تعجیل ولري نو دوی څه کوي ریډیشن د لاسه ورکوي تشعشع د لاسه ورکوي تشعشع مطلب څه شی تشعشع یا ریډیشن څه تشعشع یا وړانګې د لاسه ورکوي صحیح شوه او دغه تشعشع څه د خپله انرژي ده صحیح شوه یعنې که چېرته یو چارج لرونکي ذره تعجیل ولري نو ریډیشن د لاسه ورکوي همدا د دوی څه کېږي انرژي ګوره چې دا د لاسه ورکوي صحیح شوه نو د دوی به انرژي څه کېږي ورو ورو به څه کېږي کمیږي به انرژي به ورو ورو څه کمیږي به که یو چارجداره ذره تعجیل ولري یو تعجیل لرونکي چارجداره ذره په ورو ورو څه کوي خپل ریډیشن د لاسه ورکوي یا تشعشع د لاسه ورکوي تشعشع خپله انرژي داسې تاسو درسره ومنئ انرژي صحیح شوه د لاسه ورکوي داسې درسره ومنئ او همدغه د دوی د انرژۍ د کمښت لامل کېږي د کموالي لامل کېږي راځو دا د دغه په تیورۍ باندې څه کوو د اتومي تیورۍ سره دا ورته کوو دا ډېر غټ عالم و دا په بر کې دا خبره د ده څنګه وه صحیح وه ثبوت سره دا خبره ده کوله صحیح شوه نه که دغه رادرفورډ ماډل وګورئ که نه دا هسته شوه دا الکترون شو دغه صحیح ده دا الکترون ځان سره څه کوي سرخهیي ځان سره د خپله قوه د سنټریپیټل فورس په توګه استفاده کوي د الکترون څه کوي سرخهیي اوس راځو ګوره د الکترون چې ګیر چاپېره سرخیږي صحیح شوه نو د ده ګیر چاپېره سرخیږي داسې نو د ده څه کېږي دا سرعت لري څه لري سرعت لري د ده په ډایرکشن کې څه راځي ګوره دې ځای کې ډایرکشن ورو ګوره دا زاویوي حرکت دی زاویوي حرکت کې حتما ډایرکشن څه کوي تغییر کوي یعنی چې په سرعت کې تغییر راشي نو په اکسلریشن کې څه کېږي تغییر راځي که نه راځي یعنی اکسلریشن به ولري که چا په سرعت کې تغییر راشي د دې ګوره دا چې کله دایروي حرکت ترسره کوي نه حتما سرعت دو دغه نه جوړ دی ځکه یو وکتوري کمیت دی یو څه شی دی یو ډایرکشن دی یو لوری دی او بل څه شی دی او بل پکې قیمت دی کله چې دا وکتوري کمیت دی یو لوری معنا لري یو قیمت دی خپل صحیح شوه یوې قیمت او بل څه شی لوري نو ګوره د دې په قیمت کې که تغییر راشي کولی نه شي خو چې زاویوي حرکت دا لري نو حتما د ده په لوري کې څه راځي تغییر راځي ګوره دلته د لوري څنګه ده دې ځای کې پر مثال دې ځای کې داسې ده چې لږ الکترون دلته راشي دې ځای کې نو دلته لوري کوم طرف ته دی بل طرف ته رانشي لوره کې تغییر راشي یا په قیمت کې تغییر راشي پر مثال 2 متر پر سیکنډ نه 10 متر پر سیکنډ تعجیل تیش ته وایو په سرعت کې بدلون ته وایو په سرعت کې بدلون ته وایو کله سرعت کې بدلون راشي همدې ته موږ تعجیل وایو نو حتما چې الکترون په زاویوي حرکت کې دی نو حتما د سرعت څه کوي تغییر کوي یعنې د تعجیل لرونکی دی څه دی تعجیل لرونکی دی نو چې تعجیل لرونکی دی صحیح شوه نو حتما دا ریډیشن د لاسه ورکوي چې ریډیشن د لاسه ورکوي نو څه کېږي انرژي د لاسه ورکوي نو چې دا غیر چاپېره سرخیږي اخر کې به د انرژي څه شي صفر به شي او دا به چېرته راشي د هستې سره به راشي او الکترون به څه شي دا به څوک دواړه به ټکر وکړي او اتوم به څه شي له منځه لاړ شي اصل که د نظریې ته فکر وکړو د ده نظریې ته که الکترون خو څنګه دی زاویوي حرکت لري حتما په لوره کې تغییر راځي یعنی په تعجیل کې تغییر راځي چې په تعجیل کې تغییر راغلی نو څه کېږي دا چې کله سرخیږي نو انرژي د لاسه ورکوي ځکه دا چارجداره ذره ده نو چې انرژي د لاسه ورکوي ریډیشن د لاسه ورکوي صحیح شوه تشعشع یا انرژي د لاسه ورکوي نو انرژي به څه کېږي کمیږي چې انرژي کمه شوه نو الکترون به اخره هستې ته راځي او څه به کېږي ټکر به رامنځته کېږي او دغه به څه کېږي له منځه به ځي نو اول خبره تاسو ته چې څوک ووایي چې د نیمګړتیا څه شی وه نو د دې نه اول خبره تاسو ورته کوئ د الکترون ثبات یې تشریح نه کړ ګوره دا ثبات دی که نه ته باید دا دلیل اوس ووایې چې ولې دغه الکترون د اتوم ولې له منځه ځي دوی خلک ورته وایي چې اتوم ولې له منځه ځي یعنې که د مایکل فارادې د ماکسویل نظریه پرې ورواچوي اتوم بې ثباته دی ستا د نظریې مطابق صحیح شوه نه د اتوم څه تشریح نه کړ ثبات یې تشریح نه کړ او بل چې دی دویم د ده په نیمګړتیا څه شی وه چې دا ترې نه عاجز پاتې شو او د خبرې ونه کړی شو هغه څه شی و انشاءالله به دې پوه شوي یې ده څه وکړل تاسو چې څوک وایي د الکترون د اتوم ثبات یې تشریح نه کړه د اتوم ثبات یې تشریح نه کړ دویمه خبره د ده په دغه کې نیمګړتیا څه شی وه د ده نیمګړتیا څه شی وه ده څه شی ونه کړ د خطي تیف د اتوم خطي تیف څه شی د اتوم خطي تیف تشریح نه کړ دغه دوه خبرې ده څه کړه دا د چې کله ونه کړل بس د نظریه له منځه لاړه صحیح شوه ګورئ د ده په ماډل کې
اتوم سره کوم کده چې کوم ماډل ورکړی دی صحیح شوه هغه چې دی د هغه د نګاه نه دا څنګه لري الکترون هر ځای کې وجود لري صحیح شوه نو باید اتوم چې دی سترګه مسلسل تیپ واخلي د نظر نه صحیح شوه تیپ څه شته ورکېږي اول لازم تیپ کې خبرې کوو دا تیپ وپېژنئ په دې سره کله چې دا منشور دی څه دی منشور دی کله چې د منشور نه لمر تیر شي یا نور تیر شي چې لایټ وایټ څنګه نور دې نه تیر شي صحیح شوه نو څه کېږي دلته اووه رنګونه منځته راځي هغه رنګونه چې کوم راځي دې ته موږ څه وایو تیف ورته وایو صحیح شوه هغه اووه رنګونه چې موږ سره کوم راځي هر رنګ چې پکې وجود لري هغې ته موږ تیف وایو دا تیف دوه ډوله دی ښه دا تیف څو ډوله دی دا کوم دا رنګونه چې دي دا دوه ډوله دي یو چې دی مسلسل تیف دی یو چې دی څنګه دی مسلسل تیف دی او بل څنګه دی خطي تیف دی دغه تیف چې دی دا کله چې منشور نه نور تیر کې او دا کم رنګونه چې جوړیږي همدې ته موږ څه وایو تیف ورته وایي دا دوه ډوله دی یو مسلسل تیف دی یو خطي تیف دی مسلسل تیف هغه تیف ته وایو چې ټول رنګونه پکې دا اووه رنګونه پکې څنګه مکمل شتون ولري صحیح شوه دې ته موږ څه وایو مسلسل تیف ورته وایو خطي تیف کم تیف ته وایو صحیح شوه اووه رنګونه که تاسو زده کوئ بیا ور کلمه ده سره څه کوئ زده کوئ دا اووه رنګونه وایلټ انډیګو بلو ګرین یلو پښتو کې به تاسو ته زه ښه بنفش او ریډ او ما پښتو کې صحیح نه دي زما هم دې نه زده کړي شیشه لکه ریډ سور اورنج یا څه ورته وایو موږ پښتو کې د مالټې په رقم رنګ یلو یعنی فرض که مثال څه شی د زیړ رنګ ګرین شین همداسې تاسو ته انشاءالله به تاسو بلو انډیګو وایلټ صحیح شوه دغه رنګونه تاسو ته انشاءالله زده دي نو دا ټول رنګونه چې ولري دې ته څه وایو دې ته مسلسل تیف وایو دې ته دغه بیا دې رنګونو ته بیا څه مسلسل تیف وایو خو چې کله دې کې کوم رنګ فرض مثال ته یو منشور نه نور تیر کې او تا سره څه شي تا سره هلته رنګونه راشي فرض مثال دلته تا فرض مثال د تیف تا سره د زرغونه راغله تا سره فرض مثال وایلټ رنګ د سره و انډیګو د سره و فرض مثال بلو پکې څنګه و ورک و فرض مثال ګرین پکې لږ لږ و یلو پکې څنګه و و فرض مثال نور پکې نه و نو دې ته ځینې رنګونه چې پکې او ځینې رنګونه چې پکې نه وي دې ته به موږ څه وایو خطي تیف ورته وایو نو دې باندې بیا سبا خبرې کوو ښه تیف باندې چې بور اتومي تیوري کله موږ ختمه کړو صحیح شوه یا سبا انشاءالله چې د بور تیوري شروع کوو بیا د تیف باندې خبرې کوو خو اوس صرف دومره زده کوئ چې تیف څه ته ویل کېږي کله چې د منشور نه نور تیر کو کوم رنګونه چې جوړیږي دې ته موږ څه وایو تیف ورته وایي دا تیف دوه ډوله دی یو مسلسل دی بل خطي تیف دی مسلسل تیف کوم ته وایو چې ټول رنګونه ولري او خطي تیف کوم تیف ته وایو چې ځینې رنګونه ولري او ځینې رنګونه ونه لري صحیح شوه دغه د اتوم خطي تیف تشریح نه کړل چې اتوم ولې خطي تیف لري اتوم خطي تیف لري ښه کله د اتوم تیف تاسو واخلئ که فرض مثال اوس که دې کې تاسو ته خبرې کوم دا درس لږ اوږدېږي صحیح شوه نو سبا بیا انشاءالله په دې کې دغه وکړو اوس هم فکر کوم یو ساعت نه به ډېر نو کوشش کوو چې لږ یو ساعت درس ووایو نو انشاءالله سبا به زه دې باره کې معلومات ورکوم چې ولې خطي تیف ولې اتوم خطي تیف لري صحیح شوه او د نظر نه باید مسلسل تیف ولري نو د اتوم خطي تیف تشریح نه کړ او هم د اتوم ثبات ما درته وویلی چې ماکسویل راغلی او د اتوم ثبات تشریح نه کړ نور ښه وخت ولرئ